د وهابیانو اصلیت رسوا شو. د سعودي ولیعهد وایي دا د غرب غوښتنه وه. درنو مینوالو سلام. د مطلب شریکولو وړاندې چینل ضرور سبسکرایب کړئ. وهابیانو غږ درځي. سعودي وایي د غربیانو په غوښتنه په نړۍ کې وهابیزم خپور کړی. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په مارچ کې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې غربیانو د شوروي اتحاد د مخنیوي لپاره د سعودي نه غوښتنه کړې وه چې د نورو ملکونو په جوماتونو او مدرسو ډیره پانګونه وکړي تر څو په مسلمانو هیوادونو کې د پخواني شوروي مخه ونیسي. په خپله سعودي کې د ټول نفوس 30 سلنه یعنې 4 میلیونه وهابیان دي. ولیعهد سلمان چې ظاهرا د سعودي د تیرو حکومتونو په دې همکارۍ خپه او پښیمانه دی، وایي اوس هماغه بنسټونه موسسې د سعودي دپاره د مات شوي لاس په څیر په غاړه پرېوتي او اکثریت یې د په سعودي کې د شتمنو موسسو لخوا تمویلېږي. د راپورونو پر اساس دا سعودي عربستان او د هغوی خیره موسسې دي چې د مستقیمو مرستو په وجه یې ترهګرې ډلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې لاس په لاس خورې ورې شوي او اوس یې فعالیتونه په ازبکستان حتی بوسنیا، کوزاو، اندونیزیا او فلیپین کې پیل کړي. څو کاله مخکې دلته په واشنګټن کې د مشهور څیړونکي ولی نصر نه پوښتنه وشوه چې په دې مدرسو او جوماتونو کې چې سعودي تمویل کاوه څه پکې تدریس کېدل. د تحقیق راپور جزئیات یې ورکړل چې په دې مدرسو کې داسې ښوونې کېدلې چې ترهګر وروزل شي، د تروریستي فعالیت پلویان پیدا شي، داسې لښکرې وروزل شي چې د دین نه متشدده وسیله جوړه شي، داسې خلک وروزل شي چې د ودانیو سره ځان لوزول او د زرګونه خلکو وژل ورته یو مشروع مذهبي عمل ښکاره شي، او بالاخره داسې یو څوک وروزي چې د اسلام نه د خپلې ګټې دپاره یو خاص تعبیر او تفسیر وکړي. اوس د لویو تحقیقاتو بحثونو تر ټولو معتبره موارد کې ویل کېږي چې په دې مدرسو کې اکثریت هغه ماشومان جذبېدل چې د ډېرو بېوسه او فقیرو فامیلونو څخه وو، حتی پلرونو یې د بېوزلۍ ژوند کړی و، او دا خلک اکثریت په ډیورنډ کرښه د میشتو قبایلو څخه وو چې د مجبوریت نه به د دیني علومو د زده کړې په بهانه جذبېدل. تاسو د وهابیانو په اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې راسره شریک